د ملال میډیا ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. ډیره زیاته مننه. نن د ښاري ګزارش په لړ کې په کابل کې ظاهر شاهي مارکیټ ته راغلي یو او غواړو پر دغه مارکیټ کې له دکاندارانو سره د دوی په کاروبار د دوی په اجناسو باندې خبرې اترې ولرو. هیله ده دغه ګزارش تر پایه پورې وګورئ او زموږ سره تر پایه پورې پاتې شئ. د ملال میډیا ډیرو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ سره یاستئ. موږ په ظاهر شاهي مارکیټ کې یاستو او همدا مهال غواړو چې د دوی سره د دوی په کاروبار دکاندارانو سره خبرې اترې ولرو. زه هغه دی یو تن دکاندار ته په دغه مارکیټ کې راغلی یم او غواړم چې له ده سره خبرې اترې ولرم چې د ده کاروبار څنګه دی، دلته په دې دکان کې څه خرڅوي. هیله ده زموږ سره پاتې شئ تر وروستیو پورې او دغه مرکه او دغه ګزارش موږ سره وګورئ. لومړی کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که تاسو د ملال میډیا کتونکو ته ځان ور معرفي کوئ او ووایاست چې څومره وخت کېږي چې تاسو دلته کار کوئ؟ السلام علیکم. ما فریدون نام دارم، باشنده کابل هستم. در حدود 35 سال شد ما در این مارکت دکانداری میکنیم. در ضمنش کاروبار خوب است فضل خدا. دیگه اون کاروباری که سابق بود اون نیست، خب طبعا خوب است فضل خدا، نسبتا آرامی است. دیگه کاروبار ما خوب است، مطلب کار خوب است فضل خدا. ډېر زیاته مننه. تاسو موږ ته ووایاست چې په دغه دکان کې تاسو څه شی خرڅوئ او دغه سامانونه چې دي د کوم ځای څخه راوړئ؟ این مارکت ما وسایل آرایشی است، محفلی است دیگه، محفلی است، وسایل آرایشی فضل خدا کاربار خوب است. مشتری ما اکثرا از اطراف از خود کابل هم است دیگه، اطرافی هم زیادتر اینجا میان دیگه. خوب است فضل خدا. مال هم از چین و از دبی از اینجا بر ما مال میاد انشالله. اوس وختونو کې دغه لارې څنګه دي؟ مثلا دغه سامان چې تاسو د چین له دوبۍ څخه راوړئ لارې خو به بندې نه وي؟ نه راه بند نیست، نسبتا محصولات بلند است، باید توجه درباره محصولات شود. محصولات بسیار بلند است. همه وسایلی را که میرن سابق در 190 روپیه مال میرسید، حال به حدود 300-360 روپیه است دیگه. مال نسبتا بلندتر تمام بشه، اقتصاد مردم ما و شما ضعیف است، نمیتونه پورا کرده دیگه. اینجا وسایل ها من توان مردم کم است دیگه. سابق بود مثال یک وسایل جمع میکردیم 15,000 یا 12,000 میشد، حالا به 6-7,000 روپیه برای مردم ما و شما مشکل تمام میشه دیگه. همین ډېر زیاته مننه. ستاسو دغه مشتریان چې دي اکثره د ولایتو نه خلک، مثلا د اطرافو نه خلک درته راځي که د کابل مشتریان ډېر زیات لرئ؟ اکثرا طبعا از کابل است، چون اینجا کابل مشتری ما زیاد داریم. زیادتر هم از اطراف هم میاین دیگه، اینجا از کابل زیاد مشتری داره با. او کاروبار مو څنګه څه حتما به د حالاتو نه متاثره یي. اوس مو کاروبار ښه دی که مخکې ښه و؟ ولی کاروبار خوب است، حالم خوب است، سابق هم خوب بود، قدر تاثیرات خود نداره دیگه. کاروبار روی مردم از ضعیف است، نمیتونن. مثال و سابق تمام مردم وظیفه دار بود، وظیفه معاش دولتی داشت، می آمدن سودا با آزادانه میخریدن. حالا معاش ندارن دیگه. معاش که نیست، یک کاروبار طبعا سر معاش و دولت و کاروبار میشه. کاروبار مردم ضعیف است، نمیتونن مثال یک جنس خریداری کرده. نور کاروندان په دغه دکان کې تاسو سره کار کوي که تنها تاسو یاستئ؟ نه، ما هستم، کسی از همراهیم است، شریک است، ما اونجا شراکت کار میکنیم. بله. ډېر زیاته مننه چې د ملال میډیا څخه سره خبرو ته حاضر شئ، موږ سره مرکه. تشکر از شما. د ملال میډیا قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه. زموږ سره پاتې شئ او ګزارش لا هم دوام لري.
د ملال میډیا قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې زموږ سره تر دې دمه یاستئ او دغه ښکاري ګزارش له موږ سره ګورئ. دا د موږ راغلي یو په دغه مارکیټ کې د یو بل تن دکاندار سره خبرې لرو او له ده څخه پوښتو چې د کاروبار څنګه دی. ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. اول تاسو ځان معرفي کوئ او ووایاست چې دلته څومره وخت کېږي چې تاسو دلته کار کوئ؟ نام ذکریا هستم. مدت 10 سال میشه که دمی کسب کار میکنم. مالا را زیافتر از کشورهای چین، دبی، پاکستان، هند کار میکنیم و مشتری زیاد داریم انشالله. از مزار شریف، هرات، نیمروز اینجا مشتری زیاد داریم و کاروبار شکر فضل خدا خوب است. ډیره زیاته مننه. دا خو تقریبا زه ګورم چې دلته ډیر لوی دکان دی. تاسو نور کارمندان ځان سره لرئ که نه تاسو تنها یاستئ؟ فعلا خود تنها هستیم و سابق خوب بود داشتیم ولی خب ذره کاروبارا خوب نیست و فعلا خودم هستم و ایسای بس. په دغه ځای کې تاسو مثلا د دغو هغه نه د هېوادونو نه سامانونه راوړئ، مثلا د دغه ځای دغه غاړکۍ چې زه ګورم د دوی قیمتونه څو دي مثلا دغه او د کوم هېواد څخه دغه راوړي دي؟ یا که است لوکتای گندافانی است و از کشور چین وارد میکنیم، لالقم به نرخ عمده سودا میکنیم و جنسیتش خوبش است. تاسو د ولایاتو نه هم دکانداران راځي له مشتریان نه بغیر چې تاسو هغوی سره مثلا دغه سامان په عمده یا پرچون ډول ورکوئ؟ بله، مشتری زیاد از طرف قندار داریم، هرات است و مزار شریف از مشتری زیاد داریم. او دغه نور مشتریان مثلا چې دغسې خلک تاسو ته راځي دلته سودا کوي مثلا دا د کابل د ولایت څخه ډېر زیات دي که د اطرافو ولایتونو یا د اطرافو سیمو څخه هم تاسو مشتریان لرئ؟ مشتری زیادتر از کابل هم داریم و زیادتر از اطراف لوگر هم داریم. لوگر و طرف پروان اینجا مشتری زیاد داریم. زیادتر ما مشتری ما کابل است. کاروبار اوس څنګه دی؟ اوس تاسو مشتریان زیات لرئ، یعنې په هغه ډول چې تاسو مخکې سودا کوله اوس هم دغومره سودا کوئ؟ نه سابق خوب بود، حالا نیست قدر بازار سابق نیست. خدای مهربانه دی، بس خدای دې ښه کړي. ډېره زیاته مننه چې موږ سره په مرکه وکړه او حاضر شو. تشکر، لالقم زنده و سلامت باشه. د ملال میډیا قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه تاسو را سره واست. دا یو بل تن دکاندار و چې زموږ سره یې خبرې اترې درلودې. ګزارش لا هم دوام لري، هیله ده زموږ سره پاتې شئ او ګزارش تر پایه پورې وګورئ. د ملال میډیا ډېرو درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ سره یاستئ. دا د په دې مارکیټ کې موږ د یو بل تن دکاندار سره خبرې کوو او د دوی دکان ته راغلي یو ډېر ښکلي شیان انتیک شیان هم په دغه دکان کې دي. غواړو له دوی سره خبرې ولرو او له دوی واورو چې دغه سامان دوی له کوم ځای څخه راوړی دی، څومره وخت کېږي دوی دلته کار کوي. ډېره زیاته مننه چې زموږ سره تاسو نوم او څومره وخت کېږي چې دلته تاسو کار کوئ؟ سلام علیکم، نام فراد است. تقریبا مدت یک 18 سال میشه در مندهی کار میکنم. دیگه اکثریت جنس و مواد ما از کشورهای مختلف به دست ما میاد، مثال چین، دبی. اینجا دیگه خصوصا سیتای گند افغانی است که زیاد به فروش میرسونیم از چین میاد. عموما از پیش ما جرمنی اینجا روان میکنیم، جنس خوبش است. از یا مال پختان داریم، مال بسیار برند هم داریم. دمی جنس ها دیگه اکثریت پودر و شامپو میکاپ چیزا از اینجا ما با فروش میرسانیم، چون زیافی شارنا اینجا بلند میباشه. مردم با امی خاطر طرف مندهی میان. مندهی چون یک بخش تجارتی عموما بخش عمده افغانستان است، به حساب باز مردم زیاد و مندهی میان، چون یک چیز که ارزانتر است فروشات مال نسبتا و با کیفیت است. دیگه از همون حساب ما
با مردم ضیافت چیز میکنیم. ډیره مننه. تاسو مثلا دغه کار چې کوئ عمده کومه ولایت مشتریان تاسو لرئ؟ از ما خو عموما عمده پرچون است. باز عمده دکان ما در مارکت دیگه است دیگه. باز بخصوص زیاد پرچون دیگه ولایت ها میان از بدخشان، تخار، میمنه از هر جای مثال عمده از مارکت سید ابلاس، مارکت احمدشاهی از اونجا عمده میبرن. بازی مارکت عموما پرچون شده دیگه. اینجا باز از ما عموما پرچون هستین. از منطقه نزدیک ما مردم به خریدار روسی از کابل خریدار روسی و پرچون از پیش ما زیاد به فروش میرسانه. ډیره زیاته مننه. زه دغه ځای کې څو جنسونه ګورم مختلف. مثلا دغه جنس قیمت یې څو دی او له کوم هېواد څخه راوړی دی؟ جنس های ما زیاد از چین و دبی میایم. مثال این لبسین عموما دیگه جای هست با قیمت 80-70 روپه، ما اینجا 50 روپه تا 30 افغانی هم به فروش میرسانیم. کسی سودا زیاد میگیرم باز ارزان تر میشه. مثال 30 روپه میتیم، 40 روپه میتیم دیگه. باز دلسی مرم اینجا شاید اینا بلند باشه با قیمت 80-70 کم نمیتن، اما اینجا ارزان است. ډیره زیاته مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو کار څنګه دی؟ مشتریان مو مخکې زیات وو که اوس مشتریان زیات لري؟ اوس مو کاروبار ښه شوی؟ والا یک کمک سر کاربار خود تاثیرات آمده. کارشگاه را قلف کردیم، کمی تاثیرات آمده. ولی بازم خدا مهربان است، میشه چیزی که در قسمت باشه میشه انشالله. ډیره مننه چې موږ سره حاضر شوی، مرکه مو راسره وکړه. تشکر، بخیر باشین. وخت د ملال میډیا قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ سره یاستئ. ګزارش لا هم دوام لري، موږ سره پاتې شئ او د نور دکاندارانو سره هم خبرې لرو. او لاس کاله کېږي په دې جولري کې کار کوم او له چاینا نه، پاکستان نه او انډیا نه دا مالونه راوړو همدلته او بس خرڅوو. کاروبار هم بس ښه ده، ګزاره کوي. نو د پخوا په پرتله هسې به نه وي، خو بیا هم شکر ده بس له الله راضي یو څه کېږي. ډیره زیاته مننه کریمي صاحب محترم. که تاسو د لیدونکو ته ووایاست دلته د زه د مختلف شیان ګورم، دغه شیان مثلا دغه شیان چې زه ګورم دا تاسو له کوم هېواد څخه راوړي دي او قیمتونه یې څومره دي؟ دغه چاینا مالونه دي، دا د چین دي او راځي اوس پاکستان ته، ځکه هلته ورایټي ډیره ده. دا د چین مالونه دي او دې کې مثال مختلف دا لکه دا لوکل دی ته دا د پاکستان مالونه دي او قیمتونه دغه مونږ په 110 روپۍ خرڅوو یو دانه، په 110 افغانۍ خرڅوو، دغه په 80 خرڅوو. هغه غټ دي، دا واړه دي. بیا داسې مثال دغه لوکل مالونه دي، دا ګوشواره او ماتیکه ورته وایي، دا په 80 افغانۍ ورکوو. بیا نور د دوی پرچون چې وړي هغه نو بس بیا لاکټ یې جوړوي، شی جوړوي، بیا هغه په 100 خرڅوي، یا مثال په 80 خرڅوي او 4-5-10 روپۍ مونږ کې ګټو او 15 هغه پرچون والا ته پرېږدو. نو مثال هغه یې پکې ګټي. مثال همداسې مختلفې ګوتې، دغه هغه ګوتمۍ دي چې رنګونه یې نه ځي، دې ته چاینا ګولډ وایي. دا هغه مالونه دي چې د دوه رنګونه واقعیت نه ځي او دا هغه نګینې دي چې په طلاو کې کاري. او د قیمت هم که لیدونکو ته ووایي د دې یو دانه دلته په هول سیل کې په 80 افغانۍ ده. بیا دې کې مختلف دي، په 80، په 100، په 50، په 40 او یو دغه مالونه دي. دا یو دانه موږ په 60 روپۍ ورکوو، یعنی په 14.5 روپۍ اخلو، 1 روپۍ 1.5 مصرف راځي، په 60 خرڅو، یعنی موږ 2 روپۍ 2.5 پکې ګټو. او دغه کې نو مختلف دي، مثال دا په 90 روپۍ ده
یو دانه. بیا په افغانستان کې دغه رنګونه ډیر خوښي، هغه رنګو باندې مونږ کار کوو چې دلته د خلکو خوښي او تقاضا یې زیاته وي. نو داسې مختلف مالونه دي. ډیره زیاته مننه. که تاسو موږ ته ووایاست چې مثلا د ستاسو مشتریان چې دي طبعا تاسو عمده او پرچون دواړه کار کوئ، دا د ولایاتو نه زیات دي که په کابل ښار کې تاسو مشتریان زیات دي؟ والا د کابل د ښار هم دي، د ولایاتو هم دي. د کابل د ښار هغه د دور بر چې ټول دلته راځي، هغه خلک دي چې روزانه سهار کې د مونږ کار تر 9 بجو د مونږ کار وي. نور د ولایاتو مشتریان مونږ ته راځي، د قندهار نه راځي، نیمروز نه راځي، ډېرې د مزار نه دي، د پل خمري نه دي، له قندوز نه دي، هر ځای نه، له خوست و دې ځایونه له هر ځای نه راځي. نو راځي. خو بیا د مونږ مثال ما سره ګران مالونه دي، د مونږ مالونه دا ټول هغه مالونه دي مثال چې قیمتي دي، رنګ یې نه ځي. بیا دې کې ارزانه بعضې دکانداران دي ارزانه مالونه خرڅي، د ولایاتو خلک ورته راځي ارزانه دي. یو درجن ګوشواري په 240 دانه په 60 روپۍ، ما سره مثال په 1200 دي، یوه په 100 ده. نو مال فرق کا کنه مالونه. او دکان دې همدومره دی که تاسو مثلا ګدام چې لرئ؟ والا ګدام هم لرو او ګدام هم لرو. مثال زیاتره په کور کې خلک ساتي، بیا لږ لږ هماغه چې کومه څومره مال خرڅېږي له ځان سره یې راوړو. مونږ ته معلومیږي چې نن د مونږ څه شی خرڅ سوه، مونږ څه شی باید راوړو. نو په دې هغه باندې ما خپل هغه ته تقسیمات هم جوړ کړی. مثال د ما زه په دکان کې ینم چې څه شی د ما کم دي، بیا سبا سهار وختي هماغه ځان سره راوړو. او کلنډو کې راته ووایي چې مثلا کاروبار مو څنګه دی، مشتریان به کم شوي نه وي یا خو تاثیر به نه وي پې کړی؟ والله دومره درته ووایم چې اصلا خو د افغانستان خلک په مجموع کې یو څه ناشکري کوي. کاروبار نړۍ خرابه ده، دا نه چې افغانستان، والله ټوله نړۍ خرابه ده. خو شکر الحمدلله دومره کېږي چې مثال یو ګزاره او پرده وسي، خلک باید د ځان نه کته او دو خلکو ته مو ګوري. نو شکر د روان یو. خو هغه کارونه هغه کله کله وي، نو هغه نسته، نه هغه شته. خدای به هر څه سره سم کا، نو جوړ به شي. ډېره زیاته مننه چې حاضر شوئ موږ سره مرکه وکړه. ډېره مننه، ډېرې ښې خبرې مو وکړې. تاسې نه مننه، موفق اوسېږئ، خوشحاله اوسئ، خدای هم سرفراز لره او تاسې نه ډېره نړۍ مننه په مخه. ډېره زیاته مننه د ملال میډیا ډېرو قدرمنو لیدونکو چې زموږ سره مو دغه ګزارش تر پایه پورې ولیده. تر بلې بیا چې موږ به د خپل کیمرامین سره یو ځای یو بل ګزارش تاسو ته په ښار کې چمتو کوو. موږ ته اجازه راکړئ، د ځانونو ډېر خیال ساتئ او موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. خدای مو ښاد لره. از ما چادر فروشی است. در این مدت 7 سال مالا از پاکستان، چین، هندوستان از میاریم دیگه. کاروبارم خوب است، سابق خوبتر بود، فعلا یک ذره کاروبار کمی تو مزهش نیست، یعنی تو به شکل درست که باید سودا شوه نمیشه. مشتریان از کدام ولایت هست همینجا داخل کابل؟ چطور است مشتریان شما داری یا نه؟ مشتریان خوب است، مشتریان شکر خدا زیاد داریم. مشتریان از ولایت لوگر میان، از ولایت غزنی میان، از ولایت میدان میان، از این طرف از کارتین و کابل میان، از طرف گذرگاه. مشتریان در کل خوب است. همه دکاندار که جنس خوبش بیاره اکثرا مشتری زیاد می داشته باشه. این جنس ها که مختلف است، قیمتش چند است؟ تفاوت داره یعنی؟ این مالا مختلف است، از 60 افغانی شروع است تا 800 افغانی، 800 700 500 120 150. قیمت ها در کل مختلف است. چادرای خرد داریم، چادرای کلان داریم، برای دخترای جوان داریم، برای زنای پیرسن داریم دیگه. چادر مختلف هم است، قیمت هایشون مختلف است. تشکر. کاروبار شما چطور است؟ نسبت به سابق خوبتر بود. فعلا یک ذره وضع اقتصادی مردم قدر صحیح نیست دیگه. خوب ناشکری نمیکنیم. بازم اگر سابق 100% مثال کاروبار بوده باشه، فعلا در حدود 40% است.
خب بازم قناعت داریم، ناشکری نمیکنیم. تشکر حاضر شدی که ما مصاحبه کړې. تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. ډیره زیاته مننه د ملال میډیا قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې زموږ سره تر دې دمه پاتې شوی، مصاحبه هم سره وکړه.